د کندهار ښار په زړه کې د لوی امپراتور احمدشاه بابا مقبره د خرکې شریفي زیارت او د کندهار د احمدشاهي ښار ترڅنګ د دغه ولایت د ښار په نورو برخو کې له تاریخي او مذهبي پخوانیو ځایونو څخه مسؤلین د سیلانیانو د زیات ورتګ څخه خبر ورکوي. چارواکي وایي د کورنۍ سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم اوس کندهار ته د سیل لپاره ورځي. تیر وخت په پرتله باندې الحمدلله دلته د سیاحینو او د لیرې اطرافو د ولایتو خلک الحمدلله بیخي ډېر راځي. حتی دا ویلی سو چې د خارج څخه لکه د ترکیې هیواد، استرالیا هیواد، جرمني هیواد، فرانسې هیواد، د دغه هیوادو څخه او د عربستان هیواد، د قطر هیواد، د دغه هیوادو څخه موږ الحمدلله سیاحین لرو. د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي سیلانیان وایي له ډېره وخته کندهار ته د راتګ هوډ درلود، خو د ناامنۍ له امله نسوای کولی چې راسي. راغلي کندهار ولایت ته بس الحمدلله رمیږه که مشکل نسته. نو بس داسې بالکل راغلي یو خلکي شریفې ته د احمدشاه بابا زیارت ته. نو بس دلته راغلي یو ښه آرامي ده، ازادي ده، مشکل نسته. از ولایت هرات آمدم، از ولسوالی شیندن محمد اسماعیل بهادری. آمدم ولایت قندهار با خرکه شریفی آمدم، با زیارت احمدشاه بابا آمدم. زیاد خوشحال هستم که امنیت است، قرار قراری است، نیک جنگ است. حالا گپ خاص فعلا خو نیست و امنیت خیلی خوش. مسؤلین وایي د کندهار د تاریخي سیمو د لیدنې لپاره د سیلانیانو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي او هر څوک کولی شي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. د دې راتګ پر دې باندې دلالت کوي چې الحمدلله دلته امنیت تامین دی، امن دی، هیڅ مشکل و هیڅ خبره دلته نشته. نو په دې خاطر باندې دی دلته راځي او د خرقې مطهرې او د احمدشاه بابا زیارت کوي. د کندهار د احمدشاهي ښار ترڅنګ په دغه ولایت کې د منډیګک غونډې د زیات تاریخ لرونکو سیمو شتون لرغونپوهان د هیواد د تاریخ د قبالې په توګه یادوي.